د مور د مر په حادثه مې ورته ډېر جړلي ما ورته کړې په قصه مې ورته ډېر جړلي یخ اورته بس سپارې رور کپیل مې نه در پرېږدي په دې وجود مې بل دې اور کپیل مې نه در پرېږدي الله دې تا وبخي مور کپیل مې نه در پرېږدي کپیل مې نه در پرېږدي زاره کپیل مې نه در پرېږدي لالا په نیمه نیمه شپه مې ورته ډېر جړلي د مور د مر په حادثه مې ورته ډېر جړلي ما ورته کړې په قصه مې ورته ډېر جړلي یخ اورته بس سپارې رور کپیل مې نه در پرېږدي الله دې تا وبخي مور کپیل مې نه در پرېږدي کپیل مې نه در پرېږدي زاره کپیل مې نه در پرېږدي खान बाबा ये देखो समोसे वाले ने समोसे में लड़की का बाल डाल के दे दिया तो 10 रुपए के समोसे में पूरी लड़की तुम्हें दे दे चलो निकलो सदका उतारो अपना मेरा दिल आ गया है तुम पर ताजा कंजली डाली शादमोर माल रावड़ा हैप्पी बर्थडे माय लव ये नहीं मुझे कोई सोने की चीज दो ना ये ले तकिया और सो जा لکه دا نه کول پکار زه نوم ناخلم کنه خو زه به دسم چې یو دوه فیمیل دي مور ولور کنه هغه تاسو ډیر زیات ټارګټ کوي کنه زه د چا ملاتړ نه کوم ځکه چې کنزل کول بد خبر کول ولګر خبره کول هغه که هر څوک دی غلطه ته غنی الرحمن دی ته څنګه ګورې زه به دا خبر وکم چې ګوره کنزل خو لکه نه کول پکار بالکل او ما کو چې یو روسټینګ کړی می کنه تاسو به کتلی می خو ما په روسټینګ کې کنزل لکه دا خو الفاظ مې بالکل نه یوز کړی یو پنی انداز سره می کړی دي خو بهرحال کنزل ته به زه په دې وجه ویم کنه چې ما روسټینګ چا پسې کړی دی کنه تاسو چې کوم فیمیل وغیرہ آجکل هغې لکه کنټینیو دا شی برقرار ساتلی دی اوسه پورې ساتلی برقرار او هغې د دې شي نه اوړي نو ما خو پسې ډېر روسټینګونه وکړل خو لکه دا زما وس کار نه دی خو الله پاک دې پوه کړي نو لکه زموږ د پښتو معاشره داسې ده کنه چې دا غلط کار او هغه هم د یو ښځې د خولې نه بالکل نه مني نو بار موږ دا خبره په سو چینلو کې ما په سو انټرویو کې ما خبره کړې ده چې لکه موږ خو مقصد دا و موږ چې دې شي نه